د حجاز کاروان د رڼا هغه کاروان چې د شاهانو د فرعوني شان او شوکت تر بار لاندې ځپل شوي انسانیت ته د ژوند د آزادۍ پیغام راوړ. پارس او روم یې په څپو کې یوړل، ډېر تورتمونه یې سپېدو کې یوړل. هغه بهیر هغه کاروان دې څه شو، هغه پرونی زرین دوران دې څه شو. د کسرا د امپراتورۍ د درباري توطیو او د ګڼو پیښو په زړه پورې تصویر. په دغه تاریخي داستان کې د اسلام هغه حقیقي انځور وړاندې شوی چې څنګه خپور شو او څنګه ولسونه جوپې راغلل او د دغه مبارک دین تر سیوري لاندې ژوند غوره وباله. یاد داستان هر دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه او پنج شنبه د شپې له 10:30 بجو څخه تر 11 بجو پورې له شریعت غږ راډیو 93 FM څخه اوریدل مه هیروئ. د حجاز کاروان د حماسو تمځای داستانی او ادبی خپرونه. د لوی څښتن تعالی په سپېڅلي نامه د شریعت غږ راډیو درنو اوریدونکو او د حماسو تمځای داستاني خپرونې درنو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې جوړ او روغ به یاستئ. په تېره خپرونه کې مو راسره د حجاز کاروان ناول 55مه برخه واورېدله. په نننۍ خپرونه کې به راسره د دې ناول 56مه برخه واورئ. راځئ په سر کې هم د 55مې برخې جالبو او په زړه پورو صحنو ته دم کیږو. زربخت وویل که ما اسلام نه وای منلی او د دې امر له منلو څخه مې غاړه غړولې وای، نو بیا به هم له نورو جنګي بندیانو څخه د غوره سلوک حقدار وای. هو، په هغه صورت کې هم د اسلام د پوځ د امیر په مخ کې د یو عادي سرتیري دا وینا هم بس وه چې ستاسو کور د بېوسو او مظلومو خلکو لپاره د پناه ځای و. که تا ته د مابانو د راتلونکي په هکله د دې د ورور پرېکړه د منلو وړ وي، نو د راتلونکي میاشتې په 10مه ورځ هلته راشه. ته خو به زموږ د کلي لاره نه هېروې. زروخت تر لږ ځنډ په چوپتیا هغې ته کتل. بالاخره یې وویل مابانو، د ژوند په لاره کې کله کله داسې ګرځندي هم راځي چې موږ د میاشتو او کلونو پړاوونه په ساعتونو کې ووهو. حسن روانو او ما ناڅاپه دا احساس کړه چې د خپل ژوندانه له یو مهم مسؤلیت څخه نور باید غافل پاتې نشم. ما پرېکړه وکړه چې د راتلونکي میاشتې په 10مه نیټه ستا واده وشي. یو سهار د کلي خلکو یو بل ته دا خبر اوراوه، زربخت راغلی دی، زربخت مسلمان شوی دی، د هغه خور او ناوې هم ورسره راغلی دي. بیا د یوه ساعت دننه د کلي ټول خلک د هغه په کور کې راټول شوي وو. زربخت چې له لمانځه نه وزګار شو، دا اعلان یې وکړ چې موږ د لمانځه لپاره پراخ جومات ته اړتیا لرو او راتلونکي ورځ د کلي خلکو د جومات په جوړولو پیل وکړ. مابانو تر لږ ځنډ په چوپتیا یاسمین ته کتل. بیا یې وویل هغه ماڼۍ خو زموږ لږ اړتیا څخه ډېره لویه ده او ما ته معلومه نه ده چې حسن به دومره ګران بیه سوغات خوښ کړي که نه. دا وې د 55مې برخې جالبې او په زړه پورې صحنې. اوس هم راسره 56مه برخه تر پایه واورئ. د سپوږمۍ په 10مه نیټه له لمر ختو سره د زربخت کور ته د میلمنو راتګ پیل شوی و.
خو تر ماسپښین پورې د حسان هیڅ درک معلوم نشو. د زربخت ناکراري هره شیبه زیاتېدله. د کلي نجونو په بامونو د هغه لاره څارله. عمر خوړلې ښځې په یوه پراخه کوټه کې د ماپانو پر شاوخوا راټولې شوې وې او د زوم د سره دعاوې کولې. یاسمین به کله په ټیټ غږ مابانو ته تسلي ورکوله او کله به اندېښمنه شوه. جیګه به شوه، د ښځو له ګڼې ګوڼې به ووتله او بام ته به ولاړه. هغې ته داسې ښکارېدله لکه نن چې د لمر مزل ډېر ګړندی وي. خو چې کله څلورم ځل چیګه شوه او بهر ته تله نو مابانو تر لمن ونیوله او ورته یې وویل: یاسمین، د خدای لپاره کښېنه، مګر زه ډېره پریشانه یم مابانو. زه پوهېږم چې ته ډېره پریشانه یې. یاسمین کښېناستله او بیا یې له لږ ځنډ وروسته په خپ غږ وپوښتل: مابانو، رښتیا ووایه، ته پریشانه نه یې؟ هغې په ډاډ ځواب ورکړ: نه، که هغه نن رانغې نو بیا که هغه رانغې هم په دې کې به د الله جل جلاله څه مصلحت وي. یاسمین غوښتل څه ووایي چې یو هلک په منډه ورننوت او ویې ویل: هغوی راغلل، کلي ته نږدې را رسېدلي دي. لږ ځنډ وروسته عمر خوړلو ښځو او ځوانانو نجونو چې د باند سره وړوکې وره ماڼۍ ته په ننوتلو ولیدله. هر چا له خپل خیال سره پرې تبصرې کولې. چا د زوم په ځوانۍ یو قد څه ویل، څوک پر دې حیران چې له زوم سره یوازې 15 کسان راغلي وه، څوک پر دې خوښ و چې د پوځ څو نومیالي سرداران ورسره وو. خو مابانو له خپل شاوخوا څخه ناخبره وه. هغه چیرته لرې له خپلو ښکلو خیالونو سره ښکلو درو ته رسېدلې وه او د دې څهره د هغې ذهني ارامۍ هنداره وه چې ستومانه مسافر یې د خپل منزل په لیدو احساسوي. بیا چې کله د ایجاب او قبول مراسم ترسره شول، مېلمنې ښځې دې ته له مبارکۍ ورکولو نه وروسته رخصت شوې او د دې په کوټه کې له یاسمین پرته څوک نه وه. زربخت موسکی د دروازې په مخ کې راښکاره شو او کوټې ته له راکتو وروسته یوې خواته شو. حسان کوټې ته ورننوت. یاسمین ورته وویل: زما مبارکي ومنه ورور جانه. دا یې وویل او له کوټې ووتله. د مابانو سر ورو ورو خمیدلو. حسان څو شېبې چوپ و، بیا وړاندې ورغی. ویې ویل: مابانو. دی له شرمه غلي د سترګو تر کنجونو ور وکتل او بیا یې سر ښکته واچوه. مابانو، زما ملګري روان دي، دا څکه غوندې شوه. ویې پوښتل: چیرته؟ او بیا یې له خفګانه ډکې سترګې پر حسان خښې کړې. موږ ته ناڅاپه له هیرانه مدین ته د تلو امر وشو او ته؟ مابانو تر دې زیات څه ونه ویلای شول. ما ته دلته 4 ورځې د ایسارېدو اجازه وشوه. اوس زه او ستا ورور تر سینده پورې د دوی د رخصتولو لپاره ځو. ما ته اجازه ده؟ مابانو مسکی شوه. ویې پوښتل: سهیل چیرته دی؟ هغه زما سره راغلی دی، اوس یې را آستوم. هغه به دلته پاتې شي؟ نه، روان دی. د سیند پر غاړه د مازدیګر د لمانځه له ادا کولو وروسته د حسان ملګري په کښتیو کې سپاره شول. کله چې کښتۍ بلې څېنډې ته ورسېدې نو حسان پر ریګونو کېناست. ویې ویل: زربخته، آسونه واستوه، دواړه به پلي ولاړ شو. لږ ځنډ وروسته کاووس او د کلي نور کسان تللي وو او زربخت پر ریګونو ناست و. د ماښام له تازه هوا څخه یې مزې اخیستې. حسان په کومو ژورو چورتونو کې د سیند نه پورې غاړه ګرجن اسمان ته کتل. زربخت سر ښکته اچولی و، په نرمو ریګونو کې په ګوتو کرښې ایستلې. حسان هغه ته وکتل. ویې ویل: زربخته، دې سیند څومره انقلابونه لیدلي دي او په تېرو څو کلونو کې د انسانیت څومره عظمتونه و چې د دې د څېنډو پر ریګونو یې خاپونه پرېښودل. که موږ کله فرصت وموندو نو له جزیرې څخه په کښتۍ کې سپاره شو، د فرات تر خولې پورې به سفر وکړو. زه به د دې سیند پر غاړه هغه سپېڅلي ځایونه در وښایم چې هلته د اسلام او کفر سترې جګړې شوي دي. د مزار، بویب، قادسي او نورو ډېرو میدانونو نقشې اوس هم زما په ذهن کې دي او زه داسې احساسوم چې که تقدیر د فرات څپو ته ژبه او د خبرو توان ورکړی وای
نو په ژبه به یې وار وار د هغو مېړنیو انسانانو نومونه راغلي وه چې په دې میدانونو یې د اسلام بیرغونه رپولي وه او د دوی د ملګرتیا شیبې زما د ژوند ډېره ګرانبیه شتمني ده. کله چې زه له دې ځایه ووتم په مخ کې مې د مایوسۍ د تیارو پرته هیڅ نه و. د عراق له حدودو څخه د وتلو نه وروسته زه یوازې دومره ډاډه شوم چې اوس د هرمز لاس زما شارک ته نه رارسیږي او زه به د مسافرۍ او بېوسۍ په حالت کې د ژوند پاتې شپې ورځې سر ته رسوم. خو چې کله ما مثنا بن حارثه ولیده نو دنیا مې له هیلو او ولولو څخه ډکه شوه. بیا زه په هغه کاروان کې شامل شوی وم چې د جار وهونکي نظر یې له فرات او د دجلې څخه وړاندې کتل. هغه وخت د غازیانو د یوه وړوکي لښکر د کسرا له سترې امپراتورۍ سره ټکر یوه ټوکه ښکارېدله او که ما یوازې د یوه سرتیري په ذهن فکر کولی او نظر مې یوازې ظاهري وسایلو ته تلای نو ښایي ما هم دا ویلي وای چې دا لیونتوب دی. خو د عزم او ایمان هغه ستر انسان زما د نظر زاویې بدلې کړې وې. د سهار د ستوري ځلا د شپې مسافرو ته د سهار د رابرېدو زیری ورکوي او ما د مثنا بن حارثه په سترګو کې هغه رڼا لیدلې وه چې په مخ کې د ظلم او وحشت تیارې ورټولېدلې. هغه ستر لارښود چې د حجاز کاروان ته د عراق لاره ښودلې وه اوس په دې دنیا نشته، خو هغه رڼا به هیڅکله هم زما له سترګو پناه نشي. کله چې موږ په مدین کې د کسرا پوځ ولید او په سیند کې مو آسونه ورګډ کړل نو ما داسې احساسوله چې مثنا او د هغه د کلکو ارادو خاوندانو ملګرو ارواوې د سپینې ماڼۍ په دروازه کې زموږ انتظار کوي. زربخت وویل ما لکه اوس څخه د هغې د ارادې او همت کیسې اورېدلې دي او زما په زړه کې په وار وار دا راګرځي چې کاشکې زه هم ستا سره وای. کله چې مدین ته دا خبر راورسید چې د بحرین یو رئیس د ایران پر خلاف جګړه پیل کړې ده نو موږ حیران شو. موږ باور نشو کولی چې مسلمانان د کسرا له سترې امپراتورۍ سره د ټکر جرأت کولی شي. خو چې کله خالد بن ولید رضی الله عنه د اسلام د پوځ قومنده په لاس کې واخیسته موږ د لومړي ځل لپاره پر دې موضوع د جدي سوچ کولو اړتیا احساس کړه. د هغې ستر سپاهي شهرت د کسرا دربار ته رسېدلی و. بیا هم د مسلمانانو د پوځ د شمیر له امله د ایران پوځي سرداران پر دې فکر کولو ته چمتو نه و چې هغوی به ایران ته کوم لوی ګواښ شي. خو هغوی په لومړۍ جګړه کې زموږ سترګې خلاصې کړې. بیا چې هغه زموږ پوځ ته له پرلپسې ماتې ورکولو وروسته ناڅاپه د شام محاذ ته ولاړ نو موږ ډاډمنه ساه واخیستله. زموږ باور چې اوس به د مثنا بن حارثه پاتې پوځ په کوم میدان کې راټینګ نشي. خو هغه هم په څو جګړو کې زموږ سترګې وغړولې. ما ته په جیل کې د بویب د جګړې او د ایراني پوځ د ماتې او تباهۍ کیسې معلومې شوې او زما په نظر د مثنا بن حارثه دغه فتحه له معجزې څخه کمه نه وه. بیا چې ما له جیل څخه له راوتلو وروسته د قادسي کیسې واورېدې نو دې پوښتنې ما ته ډېر ارزښت درلود چې د مسلمانانو په پوځ کې څومره خالد رضی الله عنه او څو مثنا نور پاتې دي او هغه کومه مدرسه ده چې دغه سرایان پکې د روزنې نه وروسته د فارس او روم له جنرالانو څخه وړاندې شوي دي. حسان ومسکل زربخته دا د هغه دین برکت دی چې د ادم اولادی د بدن او اروا له ازادۍ سره اشنا کړل. که ته د قادسیې پر ډګر وای نو د هر مجاهد په زړه کې به دې نه ماتېدونکې ارادې او د هر یو په سترګو کې د مثنا د ایمان او ارادې رڼا لیدلی وای. ما د روم او ایران په جګړو کې د قیصر او کسرا د غلامانو کړه وړه لیدلي دي خو د قادسي په میدان ما د هغو غازیانو دبدبه او جلال ولید چې پر سر یې د الله جل جلاله لاس و. زربخته موږ بختور یو چې په خپلو سترګو مو هغه کاروان ولید چې د لارې په ګردونو او دوړو کې به یې راتلونکي نسلونه خپل عظمتونه لټوي. زربخت په غمجنه لهجه وویل ته نیکمرغه یې حسانه، ته له هغه کاروان سره وې خو زه په تیارو کې سرګردانه وم. حسان په مینه د هغه پر اوږه لاس کېښود. ویې ویل
په تیارو کې د سرګردانو شویو په زړو کې د رڼا قدر ډیر وي. یوه ورځ ما مثنا بن حارثه ته خپلې د ژوند پیښې یادولې او ستاسو د کورنۍ یادونه مې وکړه. پر هغه یې ډېره اغېزه وکړه. هغه ویلي وه داسې خلک ډېره موده له اسلام څخه لرې نشي پاتې کېدای. زربخت وویل حسانه ما ته دعا وکړه چې پخوانۍ غلطۍ مې جبران کړی شم او زما په نظر ستا د نیکو هیلو ترسره کولو همدا یوه لاره ده چې زه په جهاد کې شریک شم. زه د یو وړوکي پوځ په تیارولو کې ځنډ نه کوم او د دې سیمې ذمهواري به زه کاووس او عیدي ته وسپارم. که د لښکر امیر زما غوښتنه رد نه کړه نو له ایران څخه په وړاندې پړاوونو کې به ته ما در سره ملګری ویني. د خوښۍ او خوشحالۍ 4 ورځې د یو خوب په څیر تېرې شوې. 5مه ورځ سهار وختي حسان د سفر تیاری کاوه او ما بانو غوښتل د څېرې خفګان په مسکاګانو کې پټ کړي. د زغرې له اغوستلو وروسته حسان توره اوچته کړه، بند یې تر ملا وتاړه او بیا یې خول پر سر کېښود او د خپل ژوند ملګري ته یې وویل ما بانو د خدای په امان. هغې په لړزېدلي غږ ځواب ورکړ خدای په امان. ما بانو که خدای کول زه به بیرته راشم. الله دې ساتونکی او مرستندوی شه. ورځه. حسان ناڅاپه مخ واړاوه او اوږده ګامونه یې واخیستل. بهر ته راووت. په دهلیز کې یاسمین ولاړه وه. هغې حسان ته خدای په اماني وویل او د سلامتۍ دعا یې ورته وکړه او بیا د مابانو کوټې ته ورننوته. چې حسان له ماڼۍ څخه بهر راووت نو د کلي 15 تنه ځوانان چې د جهاد سره د مینې له امله د ده ملګرتیا ته چمتو شوي وو آسونه تر جلب نیولي له زربخت سره ولاړ وو. کاووس عدي او د کلي نور څو کسان د دوی سره مخخې ته راټول شوي وو. د زربخت یوه نوکر د حسان اس تر جلب نیولی وو. حسان په وار وار له ټولو سره په لاس خدای پاماني وکړه او پر آس سپور شو. لږ ځنډ وروسته مابانو او یاسمین د کور پر بام ولاړې وې. حسان او د هغه ملګري یې لیدل چې د سیند په لوري روان شول. د امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه د حکم له رسیدو سره د هاشم بن عتبه په مشرۍ 12,000 سرخندویان له مدین څخه ووتل. هغوی 40 میله شمال ته د جلولا مخې ته پړاو واچوه چې د ایران ماته خوړلی پوځ هلته راټولېده. یزدګرد حلوان ته پناه وړې وه او له هغه ځایه جلولا ته پرله پسې ازوقه او نور جنگي وسایل را استول. ځکه خو د مسلمانانو تر وړاندې تلو پورې ایرانیانو په جلولا کې بې شمېره پوځ او زیاته ازوقه او نور وسایل را ټول کړي وه چې د ډېرو میاشتو لپاره یې بس وه. بیا یې د ښار نه 4 لوریو ته یو ژور خندق یا کنده وکیندله او د دې خندق شاته یې تر دیوالونو او برجونو پورې په خلاص ټکر د هغو ګروپونو مورچلې وې چې په ښار کې هغوی نه ځایېدل. د کندې نه یوې او بلې خواته چې د تېرېدو کومې لارې پرېښودل شوې وې د هغوی د ساتنې لپاره هم د غشو ویشتونکو مورچل جوړ شوی و. ځکه خو مسلمانان له خندق نه د تېرېدو او د ښار تر دیوالونو پورې رسېدو لپاره د دښمن له دومره پوځ سره باید مخامخ شوی وای چې د هغو شمیر هم د دوی د ټولو شمیر څخه زیات و. بیا د دیوالونو او برجونو پر سر یو ځای هم د غشو ویشتونکو نه خالي نه و. د مسلمانانو د مخکیني ګروپ مقدمة الجیش قومانده هغه ستر غازي ته وسپارل شوه چې د قادسیې پر ډګر یې د ارادې همت او میړانې الفاظو ته نوی مفهوم وبخلو. هغه څوک چې د اسلام غازیانو د خالد بن ولید رضی الله عنه او مثنا بن حارثه د روایاتو امین باله. دا قعقاع بن عمر و چې توره صدیق اکبر رضی الله عنه او له هغه وروسته فاروق اعظم رضی الله عنه کله د شام او کله د عراق په محاذونو د اسلام د غازیانو د بری ضمانت ګڼله.
قاقا د جلولا دفاعي پاخه مورچلونه تر نظر تیر کړل او بیا د یوې اوږدې جګړې یو پړاو هم د ده له نظره پټ نه و. جګړه پیل شوه او تر ډېرو اونیو پورې د دواړو لوریو لخوا معمولي حملې او ځوابي حملې روانې وي. ایرانیانو به د خپلو غوښو ویشتونکو د مورچلونو ترمنځ د خوندي ځایونو څخه پر مسلمانانو حمله وکړه او چې کله به د کلک مقاومت په سبب بیرته شا کېدو ته اړ شول نو د منځ په لارو کې به یې د اوسپنو تیرې ټوټې وشیندلې. چې کله به مسلمانانو ځوابي حمله وکړه له یوه پلوه به یې د اوسپنو هغو ټوټو د اسونو پښې ټپي کولې او له بلې خوا به د ایرانیانو د غشو تر بریدونو لاندې راغلل. کله کله به د خندق شاوخوا ته څو ساعتونه جګړې دوام وموند او د مسلمانانو د پرلپسې حملو له امله به د دښمن لومړۍ لیکې ماتې شوې، خو بیا به د ښار دروازې خلاصې شوې او د ستومانه ایرانیانو پر ځای به تازه دمه ګروپونه میدان ته راغلل. د ایرانیانو په څیر مسلمانانو هم د ازوقې او نور سامان کمی نه درلود. هغوی له مدین څخه هم لږ او ډېره مرسته ترلاسه کوله. بیا هم د کلابندۍ په 2مه میاشت د جګړې وضع هماغسې د لومړۍ ورځې په څیر وه. دا د زمري او پیل ترمنځ مقابله وه او زمري غوښتل د وروستي ټوپ وهلو نه مخکې پیل ستومانه او کمزوری کړي. د شریعت غږ راډیو درنو اوریدونکو او د حماسو تمځای داستاني خپرونې درنو مینوالو، دا وه د حجاز کاروان ناول 56مه برخه چې ما عتیشه خونزاده د روضة الله مومند په همکارۍ او د محمد اعظم هوتک په تخنیکي مرسته تاسې ته وړاندې کړله. تر بلې برخې چې موږ ستاسې په خدمت کې حاضرېږو په پاک الله مو سپارو. تاسې د راتلونکې برخې په زړه پورې او جالبې صحنې واورئ. موږ درڅخه اجازه اخلو. ښه شپه، ښه خوبونه. یوه ورځ مسلمانانو د سختې جګړې نه وروسته دښمن له کندو څخه اخوا ورټیل وهلی و. د مازدیګر له لمانځه وروسته د جنوب له لوري د سپرو یو پوځ راښکاره شو. هاشم بن عتبه ته له مدین څخه د نوي پوځ د ورتلو په اړه کوم خبره نه و ورغلی، ځکه هغه مجاهدینو ته د تیارسۍ امر وکړ. ناڅاپه سهیل چغې کړې، ای ورور جانه دا سربخت دی. د حسان څېره له خوښۍ وپړکېده او د پوځ سالار ته یې وویل، ښاغلیه زه دی پېژنم، له ورور څخه راته کم نه دی. سبا سهار د اسلام غازیان د خندق په مخ کې ملا تړلي ولاړو. د زربخت ملګرو غوښتل چې په مخکینی ګروپ کې شامل شي، خو هاشم دوی ته د شا د ګروپونو سره د پاتې کېدو امر وکړ. نږدې ماسپښین قعقاع بن عمر چې د شمال لومړۍ څپې احساس کړي د اسمان لوري ته یې وکتل او په لوړ غږ یې وویل، غازیانو دغه توپان د الله له لوري تاسو ته د بري زیری راوړی دی. انشاءالله د ماښام لمونځ به په جلولا کې ادا کوو. د سترګو په رپ کې دغو د شهادت یا بري غوښتونکو له لویدیځې دروازې په ساتونکو حمله وکړه او د جلولا جګړه پرېکنده پړاو ته ورننوته. د هاشم تر قومندې لاندې د پوځ زیاته برخه تر اوسه شاته وه. هغه څو ګروپونه چې له خندق څخه تیر شوي وه د هغوی په وړاندې د ایران تیت پرک پوځونه له سره سمبالېدل. د اسلام د غازیانو په زړونو کې دغې جګړې د لیلة الحریر یادونه ورتازه کړل. لږ ځنډ وروسته د لویدیځې دروازې په مخ کې میدان تش شوی و او له دې سره د ایران د دفاع اسفاق ختم شو. د شپې په وروستۍ برخه کې 15,000 سپاره د قعقاع په مشرۍ حلبان ته روان شول. حسان د دغه پوځ
د مخکینی ګروپ سالار و. د قاقا بن عمر اټکل رښتیا شو. یزدګرد چې د جلولا له ماتې خبر شو ری ته یې مخه کړه او د حلوان ساتنه یې یو ازمایل شوي جنرال خسرو شنون ته وسپارله. د حجاز کاروان د رڼا هغه کاروان چې د شاهانو د فرعوني شان او شوکت تر بار لاندې ځپل شوي انسانیت ته د ژوند د آزادۍ پیغام راوړ. پارس او روم یې په څپو کې یوړل، ډېر تورتمونه یې سپېدو کې یوړل. هغه بهیر هغه کاروان دې څه شو، هغه پرونی زرین دوران دې څه شو. د کسرا د امپراتورۍ د درباري توطیو او د ګڼو پیښو په زړه پورې تصویر. په دغه تاریخي داستان کې د اسلام هغه حقیقي انځور وړاندې شوی چې څنګه خپور شو او څنګه ولسونه جوپې جوپې راغلل او د دغه مبارک دین تر سیوري لاندې ژوند غوره وباله. یاد داستان هر دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه او پنج شنبه د شپې له 10:30 بجو څخه تر 11 بجو پورې له شریعت غږ راډیو 93 FM څخه اوریدل مه هیروئ. د حجاز کاروان